الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد مصطفى أما بعد. درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اول د دې مرکز د درنو مسؤلینو نه د زړه له کومې مننه کوم چې ماته د دې فرصت راکړ چې زه د علامه ابن خلدون د مقدمې په رابطه تاسو ته عرض کړم، او د دوی نه مننه چې په دغسې حالت کې چې متاسفانه د موږ په وطن کې د ډېرو لوریو ترجیح یا سیاست ته یا متاسفانه د مادیاتو سیالۍ دي. دوی د دغسې فکري او د علمي بحثونو لپاره زمینې جوړوي او ځوانان پکې راټولوي چې په مهمو علمي موضوعاتو باندې بحثونه وشي او خبرې وشي. زه د دوی نه منندوی یم او همدغسې مرکزونه د خدای وکړي چې زیات شي. موږ چې ډېر ضرورت لرو همدغسې مرکزونو ته یې لرو. موږ چې ډېره اړتیا لرو کتاب ته یې لرو، علم ته یې لرو، قلم ته یې لرو او هغه څه ته چې په همدې مرتب کېږي. او موږ چې په کومو مصیبتونو اخته یو متاسفانه یو لامل یې همدغه دی چې دغه کتاب او قلم او علم ته د موږ توجه کمه ده. په هر صورت راځم زه د ابن خلدون مقدمه پښتو ژباړې ته چې ده الحمدلله په 14 میاشتو کې ژباړه یې تکمیل شوه او ایډیټ او چاپ ته تیار شو. متاسفانه د کرونا د وبا په اثر 4 میاشتې چاپ وځنډېدو. هر څه چې رخصت و دا د کرونا د په مغه وختو کې چې کرونا منځته راغله متاسفانه دا کتاب چاپ ته تیار و خو پاتې شو. په هر صورت خوښۍ ځای دی چې بالاخره چاپ شو او د اکسوس د خپرندوی ټولنې او د هغو د مسؤلینو هم زه مننه کوم چې دوی توجه کړې دایم د دغسې رغنده اثارو چې ټولنې ته ارزښت لري او بالاخره موږ ځوانان یوه ښه لوري ته سوق کوي. د دغسې اثارو چاپ ته دوی ډېره توجه اړولې او زه دا یو شی چې باید په اعتراف وکړم د ابن خلدون مقدمې د چاپ ویاړ خو د دوی دی. د همدې اکسوس د هغه نه پرته دوی ما ته یو خواهش وکړو چې دغه مقدمه دغه کتاب باید ارزښت لري، دا باید وژباړل شي. زه په نورو چارو مصروف وم، په نورو کتابونو مصروف وم، خو د دوی دغه وړاندیز ما ته هم رغنده ښکاره شو. بالاخره مې د دې په ژباړه کار شروع کړو، سره د دې چې دروند کار و خو د خدای په فضل بالاخره تکمیل شو. ژباړې په رابطه باید ووایم چې د دوو اثارو نه چې دوو کتابونو د اردو او د فارسي چې په ایران کې چاپ شوي د اردو فارسي نه ما کوشش وکړو چې تر ممکن حده پورې مکمله او بشپړه او کره ژباړه وشي. وخت ما زیات پې تېر کړی او په دغه دواړو کې اردو او فارسي متنونو کې یو څه تغییرات هم وو چې هغه تغییرات یې مثلا یو یې په اردو کې د عرب او عجم مسله وه او په ایرانی کې بیا د عرب او فارسي چې دوی د عجم او فارسیان بولي، د خپل عرب او ایران یا عرب او فارس دغه شی. ځینې نور هم همدغسې ځینې وړه هغه تفاوتونه وو پکې. ځینې لوی تفاوتونه هغه دا وو چې ابن خلدون مقدمه د دنیا په ټولو ژوندیو ژبو چاپ شوې، متاسفانه په پښتو د موږ په ژبه دري تر اوسه پورې همدغه خلا موجوده وه چې ډېر د وخته باید چاپ شوې وای، ډېر د وخته باید ژباړل شوې وای. د دنیا په ژوندیو ژبو نه یوازې چاپ شوې، تاسو پې پوهېږئ چې د اروپا په تعلیمي مرکزونو کې د نصاب برخه ده هلته تدریسي او دا دغسې یو اثر دی چې دنیا یې تغییر کړې او د تاریخ په باب یې یو نوی نظر، یوه نوې تګلاره. زه فکر کوم چې
ابن خلدون مقدمه په تاریخ چې کوم بحث شوی تاریخ نه دی، اصلا د ژوند د انسان د ژوند بهیر تشریح شوی او دا چې څوک ولولي د اول د انسان د پیدایښت نه چې څه رقم مثلا کلیوالي ژوند یې دی، ابتدایي ژوند یې دی، اول ابتدایي ضرورتونه یې دوی کوم دي، بیا بالاخره کلي لویږي او د کلي په ښارونو بدلېږي، ښارونه په لویو ښارونو بدلېږي، تمدنونه منځته راځي، لویې امپراتورۍ منځته راځي، هغه ځوانېږي، پوخوالي ته رسي او بالاخره بوډاکي او د منځه ځي. د عروج او زوال یو داستان دی، یو بهیر دی، د ژوند بهیر دی تشریح شوی. د ابن خلدون مقدمې په دغه ژباړه کې چې زه د کومو ستونزو سره مخامخ شوی یم، یو هغه دا دی چې اما نارسایي ده په ځینو مسایلو. ابن خلدون په واقعي معنا یو نابغه دی، داسې نابغه دی چې د انسان پیژندنې نه نیولې ته جغرافیې او تاریخ، ستوریو پیژندنې، ادیان چې اسلامي شریعت بیا دواړه برخې، د نور ادیان څه رقم منځته راغلي او څه رقم خپاره شوي، بیا اسلامي فقه او په دې کې د اجتهاد مسایل او د نور دا تشریح شوي. دې ته څنګه نور مثلا د حیواناتو د انسانانو د ودې ښه ځایونه کوم دي، ښه ښارونه په کومو ځایو کې باید جوړ شي، ښه یعنې د ژوند هغه اړخونه چې موږ ورسره سر و کار لرو، هر اړخ باندې دغه سړي د استادۍ تر حده پورې برلاسي درلوده او هغه پکې تشریح شوي. مثلا د تعویض او د کوډ او د جادو نه نیولې تر رمل او تر ستوریو پیژندنې او تر دې شیانو پورې چې دغسې استعداد او کمال خدای پاک یو چاته ورکوي، په پیړیو وروسته یو داسې څوک استعداد پیدا کوي چې بالاخره دومره لوی اثر لیکي او په دومره ټولو شیانو باندې پوه وي. ما دا د دې نه عاجز وم، په ډېرو شیانو زه نه پوهېدم، د هغې جملې نه مثلا ستوریو پیژندنې، د ستوریو برجونه او د هغو بحث ما ته ډېر، ما پکې نه مطالعه درلوده نه مې پکې درس لوستی و. مثلا د تعویضونو، د کوډو، د جادو، د هغو مختلف، مثلا د کیمیا، د موږ په وطن کې چې کیمیا بوټی او د کیمیا د هغو پټو خزانو په باب دغه شیانو باندې نه ما مطالعه درلوده او نه پرې پوهېدم. هغه امانت مې پکې رعایت کړی چې هغه څه شی چې ما لوستي هغه مې خپلې ژبې ته را اړولي دي او امانت مې پکې رعایت کړی. په ډېرو شیانو یې متاسفانه چون زه نه پوهېدم نه یم پرې پوه شوی. شاید په همدغه کوډ او جادو په دې شیانو چې څوک پوهېږي هغه ته استفاده وکړی شي. یوه ستونزه چې ما په دې کتاب په ژباړه کې لیده هغه دا وه، یعنې په ډېرو علومو مشتمل یو کتاب دی، یو اثر دی، دایرة المعارف دی او د ما علم محدود دی، د ما تجربه او د ما د کار ساحه دا محدوده وه، په ټولو شیانو ما عبور نه درلود. نو په ځینو مسایلو یې متاسفانه زه حتی اوس هم نه پرې پوهېږم، یعنې په څه قسم چې سړی باید پرې وپوهېږي په هغه قسم زه پرې نه پوهېږم، چون د ما مسلک نه دی، د ما لار نه وه. نو یو خو یې دا مشکل و. دویم دا ډېر لوی اثر و، ډېر لوی، سره د دې چې کتاب کې په مقدمه کې د سړي ویلي چې په 5 کالو کې یې لیکلی، په 5 میاشتو کې یې لیکلی، په 5 میاشتو کې ابن خلدون مقدمه. خو د ده د یو عمر تجربو نتیجه ده، داسې نه ده چې ده دغه علم حاصل کړی په ډېره موده کې، بالاخره په 5 میاشتو کې دغه اثر لیکلی. نو ما په 14 میاشتو کې ایله په ایله وژباړلی شو. نو چون ډېر دروند و، ډېر کار یې غوښت، زه په دې کار په جریان کې ډېر زیات ورسره خسته شوم، ډېر ستومانه شوم او کله خو به دغه څو ته نیمایي پورې نه و رسېدلی، حتی په دې به پښېمانه وم چې
کله کله به مې تصمیم نیو چې دې نه تېر شم، خو بیا خدای توفیق راکړو، بالاخره تکمیل شو. ژباړه یې اوس ستاسو په مخ کې ده. خدای دې وکړي چې ترې استفاده وکړی شي دوستان، او استفاده که ترې وشي، زه فکر کوم اما به هغه څه ستومانۍ او زیار چې دی هغه به په ځای لګېدلی وي، او دا به اما دپاره هم ویاړ وي. البته دا چې په پښتو کې اول ځل پس د دومره وخته چاپي، کاشکې تمخ ژباړل شوی وای، تمخ موږ د دې نه مستفید وای. زه یو څو هغه څه چې په دې کتاب کې ما لوستل او عملاً موږ د خپله ټولنې په ځینو مشکلاتو باندې شاهدان وو، نو زه د دې سړي په نبوغ باندې معترف شوم، او تاسو هم که ولولئ انشاءالله په دې به معترف شئ. داسې به فکر وکړئ چې ابن خلدون 900 کاله پخوا نه همدا اوس زیږېدلی او افغان دی. د موږ او تاسو دغه مشکلات چې فعلاً په ټولنه حاکم دي، دغه یې په خپلو سترګو لیدلي او دا راته تشریح کوي. مثلا ابن خلدون د حکومتونو د عروج او د زوال په جریان کې وایي چې حکومتونه ملي ملاتړ ونه لري، هغوی مجبوري چې تکیه وکړي په اجیرو ځواکونو. اجیر ځواکونه هم پردي کېدای شي، لکه موږ د خارجي قوتونه چې دلته پراته دي، او اجیر د موږ ملیشه هم کېدای شي چې په یو ځای بل ځای کې موږ یې وینو چې جوړې شوې. بیا دا یې تشریح کوي چې همدغه اجیر ځواکونه چې حکومت د مجبوریته ملي ملاتړ د لاسه ورکړي، هغه د ساتنې پوځ نه لري، بیا اجیر ځواکونه استخداموي، په آخر کې همغه اجیر ځواکونه دغه حکومت رانسکوروي، د حکومت په خلاف قیام کوي. موږ عملاً لیدلي هم دي، همدغه اجیرو ځواکونو حکومتونه راچپه کړي. د 9مې لسیزې حکومتونه په یو مثال دا اوس یې کله کله همدغسې چې امتیازات اخیستل کېږي، یعنې دغسې مثالونه پکې ډېر دي. یو بل مثال یې د حکومتي چارواکي وایي په د حکومت نه پرته په هغه عام تجارت او عام کاروبار چې نور خلک یې باید وکړي د حکومت نه پرته، حکومت وایي په هغو کې باید شریک نشي حکومتي چارواکي. که حکومتي چارواکي دا په انحصار کې واخلي، تجارت د قراردادونه او دا شیان وایي حکومت که په لاس کې واخلي، څو شیان یو عام ولس ته ډېر زیان رسي، ځکه د عام ولس په منځ کې چې تاجر هم دی، د نور کسبه کاران هم دي، مثلا قراردادیان هم دي، هغه ورو ورو کمزوري په دې کې د ټولنې په منځ کې حکومت کمزوری کوي، په دې چې ټکس ورته مالیه ورته کمیږي، هغه نه ورته راځي، او د حکومت او د ملت ترمنځ بالاخره فاصله پیدا کوي. حکومت غریبي بیخي ډېر، او ملت غریبېږي، بېوزله کېږي، او بیا یې فاصله پیدا کوي. د حکومت فساد ته مخه کوي، ټکسونه ډېروي، مالیې زیاتوي، بالاخره خلق دغو ټکسونو د مالیو د زیاتوالي په خلاف قیام ته مجبوري او حکومتونه راچپه کوي. او مخکې ما وویل چې مقدمه تاریخ نه دی، د ژوند بهیر تشریح شوی. په کلي کې ژوند، په کلي کې ساده ژوند وي، روابط ډېر دوستانه وي، اړتیاوې یو د بل مغلته هغه دی. بیا په کلي کې یو نجار وي، یو ګلکار وي، یو څو نور پونده وي، مال لري، څاروي لري، یو څو دهقانان، ټول یو د بل سره راکړه ورکړه، د ژوند بسیط ژوندانه یو ښه شکل. ورو ورو دا زیاتي په منځ کې د صنعت وده کوي، خو ښار کلی بالاخره په ښار بدلېږي، ښار په لویو ښارو بدلېږي، تمدن پکې لوړتیا ته، یعنې کلی دوی وایي چې د ښار مبدا د ژوند شروع کلی دی، او د ښارونو مبدا اصلا کلی دی، د کلي نه ښارونه جوړ شوي. نو زه به په همدغه اکتفا وکړم. بیا
هغه د زوال لامل نه چې لوی تمدنونه څنګه د زوال سره مخ کېږي په هغو باندې مخکې ما اشاره ورته وکړه. یو د هغو نه همدا دی چې حکومتونه فاسد کېږي، حکومتونه د ولس نه بې پروا کېږي. وایي د ولس څه په قصه کې دی، ټکس یې جوړ شوی، کاروبار یې سم شوی، عاید ورته راځي. ورو ورو چارواکي په فساد اخته کېږي او هغه فساد داسې اوج ته رسېږي چې خلق بالاخره دې ته مجبوري چې خلاف یې قیام کوي. هغه د زوال لاملونه یا بیا نور علتونه هم لري چې یا کوم خارجي هېواد راځي په هغو کله چې کمزوری شي په فساد کې ډوب شي خارجي هېواد پې تعرض کوي، یا کوم والي د یوې برخې کوم بل چارواکی راځي د یوې برخې مرکز نیسي او حکومت بدلوي. موږ یې دغه شکلونه په دغه 40 کالو کې دغه ټول شکلونه موږ په افغانستان کې لیدلي. نو دې مقدمه کې ډېر زیات شیان دي، تشریح په داسې کمو شیانو زه به په همدې اکتفا وکړم چې دا خصوصا په حکومتدارۍ او د حکومت په عروج او زوال کې ډېر مهم داسې بحثونه لري چې موږ دغه د نن ورځې د نن د 900 کاله وروسته د لیکوال څه نظریات یې چې دي، څه وړاندیزونه یې چې وو، هغه ټول څه فکر یې چې دی هلته عملاً یې موږ دلته وینو، عملي مصداق یې په خپله ټولنه کې وینو. تاسو د توجه نه تشکر. خب با سلام خدمت حضار گرامی و اساتید محترم. من در ابتدا ترجمه و چاپ و نشر المقدمه ابن خلدون به استاد گرامی، به جامعه فرنگی پشتو زبانان کشور و به کلیت جامعه افغانستان تبریک میگم و دو گام معذرت خیر من دارم. اولی که من پشتور فقط میفهمم، نمیتونم به پشتو صحبت کنم. معذرت دوم من اینه که من فارسی هم که صحبت میکنم به لهجه ریتی صحبت میکنم، نمیتونم به لهجه کابلی صحبت کنم. لطف دارید. همونطور که استاد گفتن در واقع مقدمه ابن خلدون مربوط میشه به علم عمران و اساساً ربطی به تاریخ نگاری ابن خلدون نداره، یعنی به کتاب العبر به نوعی ربط نداره، با ای که مقدمه ابن خلدون مقدمه بر تاریخ العبر. ولی در اوایل کتاب مقدمه ابن خلدون یک شرح تقریباً 60 صفحه‌ای در مورد نقد تاریخ نگاری در جهان اسلام داره که بسیار مهمه. چندین مقاله در مورد روش‌شناسی تاریخ نگاری پیش از ابن خلدون نوشته شده و خود ابن خلدون به نظر من مفصل آمده نقد کرده کل جریان‌های تاریخ نگاری پیش از خود. برای همین بررسی این نقد ابن خلدون پیش از خواندن کتاب العبر بسیار مهمه. آقای محمد پروین گنابادی که مترجم فارسی مقدمه ابن خلدون به 1333 هست، او میگه که خواندن نقد روش‌شناسی تاریخ نگاری در مقدمه پایه و اساس خود مطالعه مقدمه محسوب میشه. اما من مطالب را آوردم به صورت چند مورد سوالی مطرح کردم که فکر میکنم برای نقد روش‌شناسی تاریخ نگاری پیش از ابن خلدون بسیار مهمه. اولی که اصلا چرا ابن خلدون تاریخ مینویسه؟ من این از دو زاویه آمدم بررسی کردم. اول مسئله فعلیت یافتن اندیشه، مسئله دوم تبلور اندیشه در دوره بحرانه و دو متفکر فیلسوف هم برای این دو نوع نگرش انتخاب کردم. متفکر اول فوکویه که مقاله داره بر روشنگری چیست کانت به نام بررسی روشنگری چیست کانت. در این مقاله فوکو میگه اندیشه زمانی
فعلیت پیدا میکنه که متمرکز بر زمان حال، یعنی برای هر متفکره زمان اندیشه معنادار میشه و به فعلیت میرسه و از او حالت بالقوگی خارج میشه که پرسش او پرسش زمان حاله. و این یک از راه‌های بررسی یعنی چرایی تاریخ نگاری ابن خلدون، یعنی که اساساً چرا ابن خلدون برای نوشتن تاریخ مسئله بوده، باید ببینیم به این که ابن خلدون چرا برای مسئله حال مهم بوده. یعنی قرن 14 برای ابن خلدون پرسش برانگیز بوده. برای اینکه بررسی کنیم چرا قرن 14 برای ابن خلدون پرسش برانگیز بوده، مسئله دار بوده، باز باید رجوع کنیم به گرایش دوم، یعنی کتاب عابد الجابری به نام تکوین عقل عربی. جابری در اون کتاب میگه که اساساً کل متفکرای جهان اسلام زاده دوره بحرانن، یعنی تک تک این متفکرها از کندی بگیرین، فارابی، ابن سینا، ابن رشد تا به ابن خلدون که دیگه به نوعی ابن خلدون در اصل دوره زوال اسلام و دوره در اصل ظهور و عروج رنسانس قبری در اون دوره زندگی میکنه، قرن 14 میلادی. پس به این دو مسیر ما میشه بررسی کنیم این که چرا برای ابن خلدون نوشتن تاریخ و تاریخ نگاری مسئله مهم بوده. خب مسئله اینه که خود ابن خلدون در مقدمه تلاش میکنه که علم عمران و در اصل جامعه شناسی با این معنای امروزی متعلق به خود بدونه، بگه که من پایه‌گذار چیزی به نام علم تمدن و علم تمدن شناسی هستم در اصل. این خود از یک مسئله دیگه، چون این برای اولین بار در جهان اسلام که یک تاریخ نگار تاریخ شروع میکنه به نوشتن تاریخ، ولی به جایی که از وقایع شروع کنه، به اون چیزی که استاد گفتن از عادات، طبایع و طبیعت بشری و از رسم و رسوم و جغرافیا، حیوانات، اماکن، از اینا میای شروع میکنه. این خود از یک مسئله مهمه. پس نتیجه‌ای که از نکته اول میگیریم اینه که ابن خلدون متفکر دوره بحران در جهان اسلام بوده و جز متأخرترین متفکرای دوره بحران محسوب میشده و چون به زمان حال میاندیشیده، زمان حال برای ابن خلدون پرسش برانگیز بوده و کتاب مقدمه در اصل متبلور کرده نمو بحران دوره ابن خلدونه. من کلن بحث من مربوط میشه به فلسفه تاریخ ابن خلدون، یعنی من به او بخش علم اجتماعی و کار ندارم. تاریخ نگاری عمومی که خود ابن خلدون هم مثال میزنه، چند نفر تبریر مثال میزنه دیگه، مسعودیر مثال میزنه، در اصل بهترین روش تاریخ نگاری در جهان اسلام تا زمان ابن خلدون این تاریخ نگاری عمومی بوده و در اصل روش تاریخ نگاری عمومی برای ما آشناست، چون ما خودمون تاریخ نگار عمومی داشتیم، انواع مختلف، آدمای مختلف، مثلا فیض محمد کاتب، مثلا سلطان محمد خان درانی، مثلا کتاب حدیقه الاقالیم، نمونه‌ای از تاریخ نگاری عمومی ما داشتیم. زمانی که ابن خلدون تاریخ نگاری عمومی رو نقد میکنه، تقریباً 50 یا نیم قرن بعد از ابن خلدون ما یک جریانی به نام مکتب تاریخ نگاری ایراد داشتیم در دوره تیموریان که بالعموم تاریخ نگارای دوره مکتب تیموریان روش کار از اونا بر پایه تاریخ نگاری عمومی بوده، یعنی تقریباً 50 سال بعد از نقد ابن خلدون هم باز نگرش به تاریخ بر اساس تاریخ نگاری عمومی بوده. باشه که من زیاد صحبت نکنم، زمان رو مشکلی که تاریخ نگاری عمومی داره به باور ابن خلدون ندیدن جزئیات و طبایع و در اصل او مراحل رشد تمدن بشریه. ابن خلدون به این باوره که تاریخ نگاری عمومی متکی صرفاً بر ظهور و زوال دولت‌ها. تاریخ نگاری محلی از تاریخ نگاری عمومی، نقدایی که ابن خلدون وارد میکنه به مراتب قابل نقدتره. به این دلیلی که ابن خلدون میاره اینه که
در تاریخ نگاری محلی اساساً او جریان کلان تاریخی اهمیت خود را از دست میده و صرفاً تاریخ نگار متکی بر یک حدود جغرافیایی مشخص و بر یک دولت مشخص و به این لحاظ محدوده. تاریخ نگاری تقلیدی در باور ابن خلدون دوره در اصل زوال تاریخ نگاری در جهان اسلام محسوب میشه، به این دلیل که خیلی از تاریخ نگارای دوره تاریخ نگاری تقلیدی، اگر بتونیم این به عنوان یک دوره بدونیم، کلاً متکیان بر پایه تاریخ نگارای که بر پایه تاریخ نگاری عمومی تاریخ می نوشتن. یعنی باور ابن خلدون اینه که خیلی از تاریخ نگارای دوره تاریخ نگاری تقلیدی تقلید میکردن تاریخ نگاری عمومی. و نمونی در اصل افغانی تاریخ نگاری تقلیدی را اگه من بگم، باز این کتابی که خود من تصحیح کردم، تاریخ سلطانی، که بیشتر تقلیدیه بر کتاب تاریخ فرشته. البته جریان تاریخ نگاری هند کلاً زیاد داریم از این، مثلا تاریخ نگاری علمی، تاریخ نگاری اکبری. ما از این تاریخ نگارایی که کپی میکردن خیلی از او وقایع از تبری و مقصودی و حتی از خیلی از سیره‌نویس ها تقلید میکردن، از این مدل تاریخ نگارا زیاد داشتیم. و حتی میتونیم بگیم که جلدای اول کتاب سراج التواریخ کپی دقیقاً نوت به نوت و خط به خط و سطر به سطر کپی او چیزیه که شما در سلطانی و تاریخ فرشته و اینا میبینید. جریان چهارم که نقل میکنه تاریخ نگاری خاصه، این دیگه به نوعی حتی میتونیم بگیم وقایع نگاری تاریخ نگاری محسوب نمیشه، به این دلیل که در این نوع تاریخ نگاری صرفاً تاریخ ها و وقایع دربار و او کسایی که آمدن در پی یک پادشاه قدرت رو گرفتن و بعد سقوط کردن و با پادشاه بعدی آمده، صرفاً شما گزارشی از وقایع دربار میبینید. این بدترین نوع تاریخ نگاری به باور ابن خلدون. اما خود ابن خلدون بالاخره وقتی که این جریان‌های تاریخ نگاری نقد میکنه، خب خود یک راهکار داره برای این. میگه که اساساً رویکرد به تاریخ دو جنبه داره، یا رویکرد ظاهریه یا رویکرد باطنیه. رویکرد ظاهری در واقع رویکردیه که متکی بر خبر تاریخی، ولی رویکرد باطنی اساساً به اون چیزی که استاد گفتن متکی بر طبایع و بر عادات‌ها، رسوم‌ها، مثلا فرهنگ‌ها، قبایل، بادیه نشین‌ها، اساساً متکی بر رویه‌ها و رفتارهای انسان‌ها، نه بر دولت و بر دربار و اینا. من تلاش کردم برای بحث چند قطعه از خود کارهای ابن خلدون، گفتارهای خود ابن خلدون هم بیارم. میگه که بحث ظاهر و باطن تاریخ، میگه که تاریخ در ظاهر اخباری بیش نیست درباره روزگارها و دولت‌های پیشین و سرگذشت قرون نخستین که گفتارها را به آنها می‌آرایند و بدانها مثل می‌زنند و انجمن‌های پرجمعیت را به نقل آنها آرایش می‌دهند. صفحه 2. یعنی میگه اساساً تاریخ نگاری ظاهری متکی بر اخباری که از کجا میاد؟ از دربار و کل دولت‌های پیشین و امور نخستین. او هم امور نخستین هم باز برمیگرده به زور و زوال قبایل و در اصل خرد دولت‌های اولیه. اما میگه و اما در باطن اندیشه و تحقیق درباره حوادث و مبادی آنها و جستجوی دقیق برای یافتن علل آنهاست. مسئله علت در نظر تاریخ نگاری ابن خلدون و هم در جامعه شناسی ابن خلدون بسیار مهمه و علمی است درباره کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقی آنها و به همین سبب تاریخ از حکمت سرچشمه میگیرد و این بسیار حکم هم کلانیه و هم برای اولین بار یک تاریخ نگاری در جهان اسلام میگه که اساساً تاریخ نگاری برخلاف او تصوری که عموم مردم دارن که گزارش وقایع درباره، اساساً ریشه اصلی تاریخ برمیگرده به حکمت و سزاست که از دانش‌های آن شمرده شود. اصلا میگه باید هم جز دانش حکمت محسوب بشه و این ابن خلدون خود به نوعی باطنگرا میدونه در نگارش تاریخ.
و این تعریفیه که ابن خلدون از روش تاریخ نگاری خود میده و تفاوت با تاریخ نگاری 4 نحله تاریخ نگاری. یک نکته رو بگم، این 4 نحله رو ابن خلدون مشخص کرده، یعنی اساسا اون کسایی که قبل از ابن خلدون تاریخ می نوشتن قبول نداشتن که مربوط میشن به یک از این نحله، ولی ابن خلدون اینا رو به نوعی طبقه بندی کرده. خب میگه که برای عبور از ظاهر به باطن باید چه کار کنیم؟ اول ای که باید ما خبر تاریخی بگذاریم به جای و برگردیم به وقایع تاریخی، یعنی باید وقوع یک رویداد از خبری که از وقوع او رویداد به ما میرسه تفکیک کنیم. اینا رو باید اولین گام برای تاریخ نگاری و تاریخ نگار در اصل اینه که خبره و گزارشی که از واقعی تاریخی داده میشه از اصل واقعی تاریخی جدا کنیم. خب پرسش که اینجا پیش میاد اینه که کی گفته که نمو اصل واقعی تاریخی او گزارش نشده؟ از کجا معلوم که او هم دهن به دهن چرخیده باشه و روایت شده باشه توسطی؟ برای از او هم باز ابن خلدون راهکار داره. میگه که اول از خبر تاریخی که به وقایع تاریخی میگه باید عبور کنیم، یک مثال هم میزنه. میگه مثلا شما باشه اگه به ذهن میاد مثال خودی رو بده. میگه که شما یک واقعه در تاریخ میبینین که این واقعه مثلا به مثال که من از مثال خودی یاد منم، مثلا شجاع به فکر کنین به 1820 لاهور مثلا فتح کرد. بعد میگه که این گزارش به دست شما رسیده، شما باید برگردیم به اصل واقعه. آیا به او تاریخ، به او اجماعی که بین تاریخ نگارا وجود داره، شاه شجاع این کار کرده یا نه؟ اگر شما میبینید در سال 1820 مثلا شاه شجاع اصلا به کابل بوده و حرکت نکرده، این نشون میده که اصل واقعه با او گزارش و خبری که به شما رسیده متفاوته. اما میگه شما باید امر مستند تاریخی رو هم از وقایع عینی جدا کنین، یعنی گام دوم ای که احتمال داره که یک خبر تاریخی به شدت مستند باشه، یعنی به روایت‌های مختلف در کتب مختلف انمو واقعیت ذکر شده باشه. مثلا فکر کنین یک نفر بر روی یک قالیچه شیشته و این قالیچه توسط مثلا 1000 جن در مثلا 10 شهر جهان چرخیده و انمی واقعیت در 8 کتاب آمده مثلا. ولی شما باید بسنجین که می امر مستند شده، یعنی امری که در 8 کتاب هم آمده، آیا ای با عقل و خرد بشری و بر پایه او چیزی که او استنادم میکنه به امور دینی، آیا بر پایه اینا این ممکن هست یا نه؟ یعنی حتی اگر یک واقعه مستندم شده باشه دلیل نمیشه برای که او شما او گزارش کنیم، شما بر او تصدیق کنیم. خب گام سوم میگه مسئله علل. در اصل مقالات زیادی هم نوشته شده در موردی که ابن خلدون گرایش زیادی به ارسطو داشت. برای این مسئله علت و معلول در نظر ابن خلدون یک مسئله حیاتی، یک اصله در اصل. در تاریخ نگاری هم میگه که شما باید بعد از این دو گام بسنجین که علل انمی روی دادن انمی رخ داد و علل رخ دادن انمی حادثه چی بوده، یعنی باید ایرم بسنجین. یعنی شما برگردین به نمو روح زمانه در نمو دوری که نمو اتفاق افتاده، بعد علتها و معلولها رو بررسی کنین، مثل یک پازل اینا رو کنار هم بچینین، بعداً اور بیاین گزارش کنین در تاریخ نگاری. خب یک نکته خیلی مهم به صفحات 64 تا 65 باشه، من او چند گامی که برای شما گفتم اونا مربوط میشه به صفحات 16 تا 50 به جلد اول ترجمه فارسی. این سوالی که ابن خلدون میپرسه مربوط میشه به صفحات 64 تا 65 جلد اول. میگه چرا کذب وارد تاریخ میشه، یعنی اساسا چرا خبر دروغ وارد تاریخ میشه. خود از این تقریبا 11 علت برمیشموره که من از اینا 5 علت جمع کردم، چون دیگه علل هم مربوط میشد به این 5 علت. علت اول عدم اعتدال تاریخ نگاره. میگه اساسا تاریخ نگار خودی هم بشره دیگه، خب میلی داره، مهر و کینی داره، به یک نفر علاقه داره، از یک پادشاه خوشی میاد، از یک نفرت داره. برمی اصلا چون تاریخ نگار اعتدال مراد نمیکنه که خود به خود وارد اثر تاریخی میشه. یعنی یک از دلایل
ای که کذب وارد اثر تاریخی میشه اون ناخودآگاه نویسنده است. یعنی نویسنده به صورت ناخودآگاه چون مهر و کین داره به یک دوره، یک پادشاه و یک نظام، کذب وارد تاریخ میشه. مسئله دوم میگه که وثیقه قرار دادن راویان خبره. یعنی میگه بعضی از تاریخ نگارا یکی از تاریخ نگارا یا یکی از روایت کنندگان یک واقعه تاریخی وثیقه قرار میدن، میگن این گپ درسته، این رویداد رخ داده چون فلانی گفته. برای این هم یکی از راههای ورود کذب در تاریخه. مسئله سوم ندانستن مقاصد خبرکی برمیگرده به مفهوم علت. یعنی تاریخ نگار یک موضوعی تاریخی رو میاره مطرح میکنه بدون اینکه بسنجه که امی واقع اگر رخ داده باشه به چه علتی رخ داده. یعنی اگر تو بری دنبال علت امی واقع بگردی میبینی که اصلا دلیل وقوع امی حادثه بی‌معنایه. برای همین میگه که یکی از دلایل اینه که اساسا تاریخ نگار برای مهم نیست که علت و معلول یک رخ دادن یک قضیه در نظر بگیره. نکته چهارم دیدن رأس قدرته. یعنی اساسا تاریخ نگار زمانی که شروع میکنه به نوشتن تاریخ متکی به اون رأس هرم، یعنی که ما برای ما دیگه طبیعی ما زیاد تاریخ نگار داریم، وقتی صحبت میکنی از تاریخ میگه به دوره مثلا فکر کنین شاه محمود چنین اتفاق افتاد، بعد به دوره مثلا شاه زمان چنین اتفاق افتاد. یعنی دوره بندی امام بر پایه نمو سلاطین و کسایی که در قدرت بودن. یعنی اساسا برای ما کل چرخش ها و کل نمی دوره ها و پارادایم های تاریخی برای ما متکی به اون کسی که آمده قدرت رو گرفته، رأس قدرت. و مسئله نکته پنجم میگه که بیخبری از تبعی اجتماع که مربوط میشه به در از کنه و یعنی ریشه نوشتن مقدمه. یعنی میگه اساسا برای تاریخ نگار هیچ اهمیتی نداره که برای مردم چی اتفاق افتاده، در کدام دوره کدام بیماری آمده، در کدام دوره مثلا مردم چرا قیام کردن، در کدام وضعیت مثلا چه چیزی کمبود آمده، آذوقه کمبود آمده، مثلا فکر کنین سیل آمده، طوفان شده. رخدادهای عمومی و مردمی برای تاریخ نگار اهمیت نداره. برای این هم یکی از ضعف‌ها و یکی از دلایل کذب تاریخه. الگوهای پیشنهادی خود ابن خلدون به پایان، یک 10 دقیقه وقت دارم. الگوهای پیشنهادی خود ابن خلدون چیه؟ میگه اول ما گام اولی که ما باید برداریم زمانی که میخوایم تاریخ بنویسیم اینه که نقطه تمرکز از رأس قدرت بیاریم به کجا؟ بر روی تبعی اجتماعی، تبعی مردمی. در اصل نقطه تاریخ نگاری را از دولت انتقال بدیم بر روی مردم. این اولین گامیه که ما باید برداریم. اساساً او دامنه کلان رخدادها مربوط میشه به مردم، مربوط میشه به اجتماع، نه به رأس قدرت. باشه من برای از خود متنی که به صفحه 13 ابن خلدون میگه که چه اگر تنها به نقل کردن اخبار اعتماد کند بیان که به قضاوت اصول عادات و رسوم و قواعد سیاست ها و طبیعت تمدن و کیفیات اجتماعات بشری بپردازد، تاریخ نگاره میگه، و حوادث نهان را با وقایع پیدا و اکنون را با رفته بسنجد، چه بسا که از لغزیدن در پرتگاه خطا و انحراف از شاهراه راستی در امان نباشد. یعنی زمانی که تاریخ نگار اصول و عادات مردم در نظر نمیگیره، قواعد سیاست ها در نظر نمیگیره، رویه های سیاسی در نظر نمیگیره، طبیعت تمدن در نظر نمیگیره، یعنی اینکه اصلا برای تاریخ نگار مهم نیست که چرا یک تمدن شکل گرفته، کیفیات اجتماعات بشری برای تاریخ نگار مهم نیست، وقتی کلیت اینا رو در نظر نمیگیره خب مشخصه که راه به خطا میره. پس اولین کاری که میکنیم باید تبعیض اجتماعی رو در نظر بگیریم. با زبان امروزی مردم مهمتر باشه از دربار. خب گام دوم میگه در نظر گرفتن و لحاظ کردن مفهوم تغییرات اجتماعی. من اگه فرصت شد به مقاله‌ای که به می 2 هفته نوشتم در مورد ابن خلدون هم اشاره میکنم. مفاهیم ابن خلدون حداقل کوتاه مفاهیم فقط برای شما میگم. میگه که تاریخ نگار باید تغییرات اجتماعی در نظر داشته باشه و تغییرات اجتماعی در نظر ابن خلدون یک اصله، یعنی اساساً
امکان نداره که تو نگرشی داشته باشی به تاریخ و خود پارادایم‌های تاریخی، تغییرات تاریخی رو در نظر نگیری. یعنی در نظر نگیری که همه دولت‌ها همیشه پایدار نیستن، همه فرهنگ‌ها همیشه پایدار نیستن، همه ارزش‌ها همیشه پایدار نیستن. باید بفهمی که بهترین، مهمترین و قوی‌ترین فرهنگ‌ها، دولت‌ها، اجتماعات روزی به پایان میرسن، نابود میشن. پس مفهوم تغییرات اجتماعی لحاظ کردن از این برای یک تاریخ‌نگار اصله. گام سوم میگه که رویکرد انتقادی به تاریخه. باشه من گام دومم یک عبارت از خود ابن خلدون به صفحه 51 بخوام. دیگر از اغلاط پوشیده تاریخ از یاد بردن این اصل است که احوال ملت‌ها و نسل‌ها، می‌بینیم که برای ابن خلدون احوال ملت‌ها و نسل‌ها مهمه نه دولت‌ها، در نتیجه تبدل و تغییر اعصار و گذشت روزگار تغییر می‌پذیرد و این به منزله بیماری مزمنی است. وقتی که در نظر نمیگیرن، وقتی تغییرات در نظر نمیگیرن، این به منزله بیماری مزمنی است که بسیار پنهان و ناپیداست. اساسا خیلی از تاریخ نگارا برای اینا تغییرات اجتماعی ناپیداست، اصلا نمیفهمن که تغییرات اجتماعی باید لحاظ بشه، زیرا جز با سپری شدن قرنهای دراز روی نمیدهد. خب واضحه که هر تغییر سالها و حتی قرنها طول میکشه و کمابیش بجز افرادی انگشت شمار از کسانی که به تحولات طبیعت آشنایی دارند این امر را درک نمی‌کنند. فقط افراد انگشت شمار میتونن. مثال خود ابن خلدون که به شدت تحت تأثیری بوده در نوشتن المقدمه و در نوشتن علیه بر ابوریحان بیرونیه. خب در گام سوم که رویکرد انتقادی به تاریخ، که واضحه که رویکرد انتقادی به تاریخ یعنی چیز نیاز نیست که من توضیح بدم، فقط خود سطر از صفحه 4 از مقدمه ابن خلدون برای شما میخوانم. میگه و انتقاد کننده بینا میتواند با مقیاس هوش خیش سره بودن یا ناسره بودن آن منقولات را بسنجد. یعنی اساسا میتونه تاریخ نگار فقط با یک تیز کردن قلم انتقادی خود مشخص کنه که چه چیزی درسته چه چیزی غلط در تاریخ. چه تمدن و عمران دارای طبایع خاصی است که میتوان اخبار را به آنها رجوع داد و روایات و اخبار را بر آنها عرضه کرد. بله، تاریخ نگار نباید روایت های تاریخی با روایت های تاریخی بسنجه، بلکه روایت های تاریخی باید با نمو وقایعی که روی داده. یعنی اساساً خبر باید با وضعیت بسنجه، نه وضعیت با خبر. یعنی نباید چپه باشه. یعنی اساساً اون خبر باید، قوه سنجش خبر در کجاست؟ در زندگی روزمره این مردم. مثلا وقتی شما میگین جزیره آتلانتیس در او تکنولوژیایی در او وجود داشته به 2000 مثلا 4800 سال پیش بر پایه کتاب تیموئوس افلاطون میگه، در او تکنولوژیایی بوده که امروز بشر از ساخت از اونا قاصر نمیتونه بسازه. شما باید نشون بدین که اصلا چیزی به نام جزیره آتلانتیس وجود داشته. یعنی باید اون بالاخره مشخص باشه در کجا بوده، به مدیترانه اگه بوده کجا، چرا چنین چیزی هیچ اثری از او وجود نداره، پس وجود نداره. برای خبر باید با واقعه و با محیط و با جامعه و با جغرافیا سنجیده بشه. این کلیت بحثمه بود که در مورد روش‌شناسی و نقد ابن خلدون بر روش‌های تاریخ نگاری. من فقط یک چند مفهوم فقط نام میبرم از ابن خلدون، وقت شما رو نمیگیرم. یک مفهوم که مسئله اصل علت بود که در اصل علیت که در نظر ابن خلدون بسیار مهمه. مفهوم دوم تغییرات اجتماعیه که من در مقاله خود که باز نشر میشه به نام عصبیت و زایش امر نو مفهومی داره به نام تضاد و تغییر که اینا با همدیگه در نوشتن علم اجتماع و در نوشتن تاریخ ابن خلدون به کار رفته و اگر باز قسمت پاسخ بود من میتونم اینا رو توضیح بدم. یک مفهوم دیگه که خیلی برای ما آشناست مفهوم عصبیته که این عصبیت هم به اون نگاهی که ما به مسئله قوم و مچون قبیله و اینا داریم با او کاملا متفاوته. یعنی اساساً عصبیتی که ابن خلدون از صحبت میکنه
عصبیت به معنای همبستگیه. یعنی همبستگی میتونه عصبیت قبیله‌ای باشه، همبستگی بین قبیله، و میتونه عصبیت به اون چیزی که زوال قبیله در درون شهره. عصبیت به معنای کلان، یعنی همبستگی میان کل انسان ها با هر رنگ و نژاد و چی. و نکته آخر، ابن خلدون برای نقد و انتقاد بسیار مهمه و خود نقد چه در جامعه شناسی ابن خلدون چه در فلسفه تاریخ ابن خلدون بسیار کارکرد داشته، بسیار به راه افتاده، بسیار کمک کرده در این که ابن خلدون امروز حتی در غرب به عنوان اولین جامعه شناس شناخته میشه، دقیقاً به پایه اینمی مفاهیمی که ساخته: تغییرات اجتماعی، عصبیت، تضاد و تغییر و انتقاد و داشتن خرد انتقادی به تاریخ نگاری. ببخشید که زیاد صحبت کردم. ټول ستړي مسئ ډېر ښه راغلی. د اروان صاحب نه مننه، د استاد شفیق نه ډېره مننه، د کتاب چاپ شفیقي صاحب ته، ځان ته، تاسو ټول ته او هغه کسان ته چې واقعا لولي هغو ته مبارکي وایم. خوښ یم چې د پښتو کتابونو په سلسله او په حساب کې یو بل کتاب هم ورزیات شو. هغه کتاب چې د هغه په هکله باندې بېلابېل زما په نظر ډېر جنجالي بحثونه هم کېدلی شي او شته، ډېر متضاد بحثونه، ډېر د تأمل وړ بحثونه. زما خبرې به په دریو برخو کې وي، ډېر خلاصه. هڅه کوم چې خپل وخت سره برابر ولاړ سم. یو بحث مې د ژباړې په هکله دی. اصلا ژباړه د ټولنپوهنې له نظره، د ټولنپوهنې له اصله د دغې زاویې نه چې ګورئ، ژباړه خصوصا د علمي کتابونو چې یو بحث پې باندې دی. د دوو ژباړه یعنې د دوو ټولنو تعامل، یعنې د تاسو له تاریخه، له جغرافیې وراخوا د اوړئ په یو بل فرهنګ کې د یو بل چا سره، د یو بلې مجموعې، د یو بل ډول فکر او د یو بل ډول متن او موضوع له پدیدې سره تماس نیسئ. دغه خپله یو ټولنیز عمل دی. ټولنه پرې تاثیر لري، د دې په انتخاب باندې تاثیر لري او د دې په د ژباړې په څرنګوالي باندې تاثیر لري، په دې تاثیر لري چې تاسو ترې څه تمه لرئ وروسته کې. بناً ژباړه اصلا یو ټولنیز عمل دی. زما به د خبرو یو برخه دلته وي، څو مشخص ټکي لرم او دلته به یې وړاندې کوم. دومه برخه د ابن خلدون په هکله ده. د ابن خلدون په هکله زه ځینې یادښتونه لرم، هم د پوهنتون په دوره کې چې کله لوستي وو، او هم د هغې وروسته د دري ژباړې یو ټوک ما لوستی دی، هم مخکې هم اوس مې پې د یوه اونۍ دوه اونۍ کار وکړ چې سره پوه شو چې داخل د محتوا کې د ابن خلدون په بحث کې څه شی شامل دي. او درېیمې برخې به مې خبرې د دې پښتو ژباړې په هکله وي. زه ځینې خبرې لرم، هیله لرم چې د پام وړ وګرځي، حداقل زما شخصي نظر یې وګڼئ. زه به ډېر موافق خبرې نه لرم، د هغې بښنه راته وکړئ. د ژباړې بحث دا دی چې یو وخت یې خصوصا د شلمې پېړۍ تر پایه پورې توقع دا وه چې ژباړه کې معادل متن په نظر کې ونیول شي. تاسو به اصلي متن ته مراجعه کوئ، بیا به ګورئ چې دا بل متن چې ژباړل شوی دی دا کوم ډول متن دی، دا د هغې اول متن سره برابر دی که نه دی. دغه ډول یو تعامل د ژباړې سره کېدو. او ښه ژباړه طبیعتا هغه ژباړه وه چې د اصل متن سره نږدې وي. تر هغه وخته پورې یا لږ تر لږه په ځینو ټولنو کې اوس هم دا ګرایش موجود دی چې د ژباړې نه توقع دا لري چې اصل متن سره باید برابر وي، اصل پیغام سره برابر وي، اصل محتوا سره نږدې وي. هر څومره چې دا معادل او اعتدال یا یووالی، ورتهوالی پام کې نیول شوی وي، هغه ښه ژباړه ګڼل کېږي. او حتی اخلاقي او قانوني او حقوقي بحثونه په دې رابطه شته چې امانت وساتل سي وو، دې ته ورته. اما یو بل نظر دا دی چې تاسو د کارکړنې له مخې دې مسلې ته ګورئ. ژباړه یعنې د بلې ټولنې سره تعامل کول او د یو بلې پدیدې را انتقالول دلته د یوې خاصې کارکړنې په هدف. تاسو ترې توقع لرئ چې دلته یو کار راته وکړي، په دې ټولنه کې یو تغییر راولي، په دې ټولنه کې مثلا یو فکر ایجاد سي، یو محتوا انتقال کړي، یو مرسته وکړي، یو رنځ راکم کړي، یو پوښتنه حل کړي، یو معرفت را زیات کړي، یو کار وکړي. یعنې دا د کارکړنې له نظره تاسو دې پدیدې ته ګورئ. اوس تقریبا په ټولنیز لحاظ ژباړې ته باید داسې وګورو یا لږ ته لږه داسې کتلی شو ورته. په دې ترتیب سره موږ له دې ژباړې موږ خاص توقعات باید ولرو او د دې خاص تاثیراتو ته په تمه اوسو، یا خاص سنجونې ورته ولرو چې دا ځینې تاثیرات لري په ټولنه باندې،
او د دې ژباړې نه داسې مراد وو. ما د شفیقي صاحب خبرو ته هم توجه درلوده چې دوی باید ویلي وای یا لږ تر لږه په ضمن کې د بحث بیان شوی وای چې هدف څه و. معمولا هغه ډېر ابتدایي بحث دا دی چې موږ په خصوصا پښتو کې ډېر لرو یوه تشه ډکوو، یوه خلا ډکوو یا لږ تر لږه د علم او د معرفت د انتقال په نامه باندې یو کار کوو. زموږ ژباړې معمولا دغسې دي، باید دا انتقادي نظر ولرو. زموږ په دري ژباړو کې هم دغه وضعیت دی، پښتو کې هم دغه وضعیت دی، تر یو بله بدتر. اما زما دا خبرې په دې معنی نه دي چې په ژباړه ونه کړو، ولې دغه هغه لري، دا لیدلوري ورسره شته. آیا مشاهدات، تجربې، د لیکوالانو افکار او هغه محتوا چې دوی ایجاد کړې ده د انتقال وړ ده که نه؟ د ژباړې وړ ده که نه؟ په ژباړه کې دا هم یو بحث دی. آیا محتوا د ژباړې وړ ده که نه؟ بیا مونږ خو څو ډوله زما د تقسیم د مخې مونږ کمي ژباړه هم لرو، کیفي ژباړه هم درلودلی شو. کمي ژباړه چې تاسو توجه وکړئ لکه مخکې مې چې وویلې معادل متن ته، متن سره ډېر برابر واوسئ، داسې وارزوئ. اما کیفي ژباړه دا ده چې ژباړونکی د محتوا سره ګډ شوی وي، لکه څېړنه کې شته ده، د محتوا سره داسې ګډ شوی وي چې بیا یې خطر دا دی چې د خپل افکار، باورونه، خیالات او تصورات، ارزښتونه، تمایلات ټول په متن کې ښکاري، په ژباړه کې څرګندېږي او ښکاري. دا اصطلاحي مفهومي ژباړه ده. تاسو فقط مفهوم راخلئ، نور کلماتو پسې نه ګرځئ چې کلمات عین کلمات، مفهوم راخلئ. زه فکر کوم په دې کې داسې کوشش شوی دی چې مفهومي ژباړه وشي. هغه کوشش دا دی چې د متن حاشیه یا د متن ځینې برخې چې تکرار دي یا غیر ضروري دي هغه پورته شي. مثلا تاسو دا بېلګې ګورئ، دا هم مقدمه ده، دا هم مقدمه ده. موږ دا په یو ټوک کې لرو، په 900 مخونو کې، 100 مخونو کې، دا په 1400 مخونو کې لرو. اردو ژباړه د مجید صدیقي هم ما سره په کمپیوټر کې شته ده، او د ابوالخیر کشفي هم، هغه هم تقریبا 1200 مخه، 1300 مخه، 1100 مخه شاوخوا ده. ځکه چې هغوی اردو کې دوه هغه دي، یو بل غورچاڼ هم شته دی، یو لنډیز هم شته دی. زه نه پوهېږم په دري کې کیدای شي داسې وي. انګلیسي یو متن هم شته دی، په امریکا کې یا انګلستان کې د پوهنتون یو استاد کړی دی، هغه هم تقریبا دغه ډول سره پام کې نیول شوی دی. یعنې هغه تر 2000 کاله ور اخواته ژباړې دي او پام پکې معمولا داسې دی چې متن پام کې وساتل شي، انتقال شي، داسې ډېره محتوا ته جدي توجه نه ده. موږ د ژباړې له طریقه کومې تشې ډکوو، کومو تغییراتو ته په تمه یو. دا له دې نه مخکې باید تاسو خپله ټولنه تشخیص کړې وي، ټولنیزې اړتیاوې مو تشخیص کړې وي. موږ په دې خاطر چې داسې ګمان لرو یا واقعیت زموږ پېښه زموږ داسې ده چې یکسره په ټول معرفت کې شی نه لرو، نو هر یو کتاب چې مخې ته راځي زموږ د ډېرو ژباړونکو، دا خو ډېر اختصاصي دی دا مورد، د ډېرو ژباړونکو هغه کولی شي هغه کو وژباړو. موږ داسې ژباړونه هم لرو چې هم ادبیات ژباړي، شعرونه، هم اقتصاد کې کتاب ژباړي، هم مثلا د مثبت روانشناسۍ ژباړه کوي، هم د سیاسي کتابونو ژباړه کوي. او معمولا زموږ بازار هم چې دی د دغه ډول کتابونو، د مثبت روانشناسۍ د بازار کتاب دی، دا وړه وړه مدیریتي او اخلاقي او د شخصي مدیریت د ژوند پیغامونه چې ورکوي. بازار تقریبا دغسې دی. ناشنار نه هم پوښتنه وکړي چې کوم ډول کتابونه ډېر ښه وځي، دلته ما دوستان شته دي، دوی دغه ډول ټینګار کوي چې دغه ډول کتابونه ډېر ښه وځي. چې لارښوونه وکړي چې سهار کې 8 بجې راپورته شئ، خپل نیکټایي داسې وتړئ، چای په دغه بجو وڅښئ، بس زر ولاړ شئ. فکر کوو زموږ خلا ټوله معمولا دا ده چې موږ خپل ژوند کې نظم نه لرو. اصلا دې ته باید متوجه شو. دغه باور ته زموږ د ځواب لپاره راغلي یو ژباړې ته هم پام کړی دی. او طبعا هغه ژباړونکی داسې فکر کوي چې په دې هکله هېڅ شی نشته، ځکه خو باید ژباړې ته مخه وکړو. او دا د دې نښه هم ورکوي چې هېڅ تألیف شته نه، ځکه تألیف او تحقیق مخکې د هغه باید موجود وي. که موجود وي د ژباړې نیاز کمیږي او اړتیا کمیږي. موږ چې اوس محض په دې وضعیت کې یو چې لیکوال نه لرو، واقعا دې ته رسېږو چې ښه ژباړه نو اوس یو ضروري عمل دی او باید دا وکړو. اما دا چې وایو چې ژباړه کیفي کېږي، دې سره څومره د هغه باورونه، د محتوا څومره واقعا هماغه ډول چې دا انتقالېږي یو، او زموږ ټولنې سره څه ډول تعامل کوي دا ژباړه، څه کوي اصلا، څه کار دلته کوي. ولو که ډېر لکه عطر غوندې ښه هم لګېږي، بعضې وخت تاثیرات ډېر کېدای شي منفي واوسي، یا برعکس د دې بعضې مخکې له هغه نه وړاندې ویل. دا کتاب داسې وخت کې مثلا ژباړل کېږي چې موږ د ټولنیزو علومو په برخه کې د تفکر په امتناع اخته یو. موږ دا اوس د ټولنیزو علومو جرأت نه لرو چې ټولنیز فکر وکړو. موږ ټولنیز لیکوال نه لرو، موږ ټولنیزو علومو ویش نه لرو. زموږ تر اوسه پورې په کابل پوهنتون کې فلسفه او ټولنپوهنه یو شی ګڼل کېږي. موږ تر اوسه پورې د روانپوهنې اصلي هدف نه پوهېږو څه ته وایي. زموږ په علومو اکاډمۍ کې فاجعه ده په دې هکله باندې.
چې کله تاسو په دغسې وضعیت کې مثلا راځئ ژباړه کوئ د ژباړې تاثیرات او د ژباړې دغه تعامل او علم انټولوژي پېژندل یعنی واقعا معرفت څه شی دی په دې هکله باندې باید مخکني جدي پوښتنې مطرح وي. موږ څه شی ګڼو اصلا دا او څه شی بولو او کومو تاثیراتو ته بیرته په تمه یو. معمولا زه چې په دې کتاب باندې وروسته کې وایم کوم شیان ډېر پکې ګورم هغه اخلاقي درسونه دي چې هماغومره چې د ابن خلدون پیغام کې دا شامل دي هماغومره نور علمي ټولنیز بحثونه شامل دي چې هغه کمرنګه دي زما په نظر. هغه دغه وضعیت پورې راګرځي چې موږ له ټولنیزه اړخه له ټولنیزو علومو سره په یو منع شوي یا یو قصدي راویستل شوي دیوال سره په تماس کې یو. منځ کې مو یو لوی دیوال دی. واقعا تاسو نشئ کولی وښیئ چې یو سمه مقاله په ټولنیزو علومو کې په دې ټولنه کې لیکل شوې ده مستقیما یا څېړنه شوې ده واقعا او دا زموږ ستونزه ده بدبختي مو ده. معمولا زموږ د ټولنې پاکله باندې بهرنیانو څېړنې کړي دي. موږ بیرته بیا هغه ژباړو د خپل ټولنې پاکله باندې د بهرنیانو نظر لولو چې مثلا دا څنګه دی. ډېر جالبه و چې وخت د ملا عمر پاکله باندې یو چا یو خارجي میرمن زه نه پوهېږم چې اوس یې ما نوم هېر دی مفصل یو کتاب لیکلی و هلته دلته ژباړل سوی و او ما چې هغه نه پوښتنه وکړله ناشر نه درې وارې چاپ سوی دی په شپږو میاشتو کې او مثلا 3000 ټوکې خرڅ شوی دی. یعنې فکر کوو چې کیدای شي دا سیاسي انګیزه ولري چې موږ فکر وکړو چې د خارجیانو نظر ملا عمر څوک دی اما واقعا زموږ ټولنه کې څوک نه و چې دې پاکله باندې څېړنه وکړي یا بحث وړاندې کړي یا ټولنیز علومو کار وکړي هڅه وکړي پاکله باندې. دا یو تاثیر بل چې لري زموږ د ټولنیزو علومو په برخه کې د کوشش کولو جرأت راکموي. معمولا داسې کېږي ایران خو زه فکر کوم په همدې وضعیت اخته دی. د ایران د کلیت په هکله باندې ولو چې ډېر مخکې دی تر موږ کولی شو ووایو چې د ایران معرفت نیمایي ډېر د ژباړې معرفت دی مګر واقعا د ښې ژباړې معرفت دی. هلته د فرانسې او د آلمان د انګلستان او د امریکې هغه ډېر ناب نظریات او کتابونه تالیفات چې کېږي څېړنې چې کېږي په لنډې اونیو کې حتی د اونیو ورځو په ترڅ کې ژباړل کېږي خپرېږي خلک خبرېږي چې څه دی. اما حاکم معرفت حاکم وضعیت ټول کولی شي د دې نظر د انتقاد وړ وي چې دا د ژباړې معرفت دی ټول د ژباړې معرفت دی او د دوی خپل ټولنپوهان د خپل څېړونکي همدا نظر ورکوي. دا جواد طباطبایي همدغه خبره لري. ټوله خبره دا لري چې موږ په ایران کې اصلا ټولنیز تفکر نه لرو. د دې دا ټولنیز تفکر نه لرو بیخي. ځکه خو باید راشو لږ تر لږه ابن خلدون ته مراجعه وکړو او دا د یو اسلامي متفکر په صفت وپېژنو. زموږ یو د اشتراک نقطه د سره دین دی او په دې خاطر یې مطرح کوو چې موږ سره دین کې مشترک دی او دا زه فکر کوم له یو نظره د نقد وړ ده ځکه چې موږ فکر کوو چې په دې خاطر چې عقایدو کې موږ سره مشترک دی نو په علومو کې هم مشترک دی نو په علمي تجربه کې هم موږ سره مشترک دی یا علمي نظریات د ډېر زیات موږ ته مهم دي په دې خاطر چې عقایدو کې ورسره مشترک یو. زه فکر کوم دا یو ډول د علم سره یو ډول عقیدتي اخلاقي چلند دی. داسې اخلاقي چلند چې هغه د نقد وړ دی. تاسو که واقعا وغواړئ چې ټولنیز تفکر ته راشئ نشئ کولی له اګوست کونت او مثلا امیل دورکهایم او د ماکس وبر او د هغو د واقعي وضعیت نه تېر شئ. د هغوی د اجتماعي علومو اصلي منطق ته اشاره کوي. اصلي منطق ته چې ټولنه څنګه ټولنیز امر ترسره کېږي او په خپل ځان باندې متکي ده نه په طبیعت مثلا نه پر عقایدو مثلا نه په یو بل شي چې هغه خپله د ټولنې زېږنده ده په یو بل ډول سره. ښه زه دا رقم ته روان یم ترکستان ته لاړ نه شم ځکه چې وخت مې پوره کېږي. ښه د ابن خلدون په هکله باندې معمولا موږ توصیف ډېر کوو د شخصیتونو. د مولانا په هکله باندې ما 18 کاله مطالعه کړه ځکه چې زه خپله خوښېدم او اوس چې فکر کوم زما خوښېده خپله اوس چې فکر کوم اصلا مولانا هماغه توصیفاتو چې د خلکو کوو هماغه زه ډېر د هغه کړی وم ګرفتار کړی وم. علامه دمیري په نامه یو څوک دی په اسلامي نړۍ کې 600 کاله 500 کاله مخکې تېر شوی دی. هغه یو کتاب لري په نوم د حیات الحیوان 2 ټوکو کې دی داسې ژباړل شوی دی. معمولا قصه خانه یې موږ ته په کابل ته ډېر راوړی دی هغه زیړو کاغذونو کې چاپ شوی دی. کوم مزخرفات چې په هغه کتاب کې دي د علم په نامه باندې یعنې ډېر به تعجب وکړئ. زه تاسو نه غوښتنه کوم ویې ګورئ په دې بازارونو کې پیدا کېږي حیات الحیوان علامه دمیري یعنې کوم ډول چټیات او خرافات چې د علم په نامه باندې راټول کړي دي راوړي دي علامه دمیري. تاسو چې علامه وایئ یعنې خو تاسو ورته ډېر لوی هغه جوړ کړی دی ډېر لوی پوښ ورته جوړ کړی دی تاسو نشئ کولی د هغه په هکله باندې انتقادي نظر ولرئ او دا ډېر سخته ده. ما د خوشحال بابا په مجلس کې هم دا خبره وکړه چې خوشحال ته کله تاسو بابا ووایئ بیا خو ورسره نشئ کولی داسې معامله وکړئ چې افکار نقد کوي. صحیح ده خو زموږ په ټولنه کې هغه دا ده پوښه داسې ده چې کله مو چاته بابا وویل نور غوږ ونیسئ فقط هر شی چې وویل بیا صحیح دي. مثلا د خوشحال په هکله باندې انتقادي نظر تاسو ولرئ د ښځو په هکله د خبرې د منلو نه دي واقعا د ماشومانو په هکله د منلو نه دي د جګړې په هکله د منلو نه دي
ولې ځینې ډېرې مثبتې خبرې لري لکه څنګه چې اوس دلته د ابن خلدون په هکله باندې وایم. ابن خلدون ته موږ علامه وویل، نابغه مو ورته وویل، ستر شخصیت مو ورته وویل، اسلامي متفکر مو ورته وویل. دلته ورته ویل کېږي چې په دې مقاله کې ما سره شته ده، په دې مقاله کې وایي چې فیلسوف، مورخ، جامعه شناس و انسان شناس. واقعا دا یعنی یو ډول سره ستونزه ایجادولی شي موږ ته. په نن ورځني علمي منطق کې دا شی نه ځایږي. په تاریخي لحاظ باندې چې تاسو یو کس معرفي کوئ صحیح دی. زما توقع دا چې لږ ته لږه دا په بېلابېلو خښو کې معرفي کړو او په یو خاصه کچه کې دا معرفي کړو. دا توصیف چې موږ په پیل کې خصوصا د مقالو راوړو هغه ټولنه ده چې کتاب هم کم لولي. نو چې کله هم دا ورته راوړو ترې هغه جوړېږي نور یو ډېر مقدس بت ترې جوړېږي. اوس د ابن خلدون د نظریاتو نه څوک اخواته تېرېدلی شي. حال دا چې دومره مزخرف خبرې بیا لري چې دغه د منل نه دي واقعا. یعنې چې تاسو سم ولولئ بعضې د دفاع وړ نه دي بعضې نظریات او هغه د علمي او د اجتماعي علومو په منطق کې هماغه وخت هم د منلو وړ نه دي چې مثلا 600 کاله مخکې تاسو یو ټولنه کې مطرح کوئ سره د چې مدرن ټولنې سره نه مقایسه کېږي. دا موږ دا روښانه کړو چې د ابن خلدون سره څنګه چلن کوو. اوس د چا په صفت سره چلن کوو. که تاسو د ټولنپوه وګڼئ بیا باید تعریف کې ورته کوم ډول ټولنپوه دی. دا ځکه چې ټولنپوهنه موږ غربي علم ګڼو او هلته یو خاص معیارونه لري ځان ته، خاص منطق لري ځان ته، د تولید او د منځته راتلو د آثارو او دغه فضا ځان ته لري، د موضوعاتو، د روش، د هدف، د ټولو روښانه ځمکه ځان ته لري تقریبا. او په ټول اروپا کې او په ټول نړۍ کې تقریبا دا د 100 کلونو علم ګڼل کېږي. ځوان او د ځینو نظره ماشوم علم ګڼل کېږي چې په دغه ډول سره مطرح دی. موږ په دې خاطر چې د هویت یو مشکل سره مخ یو غربي بحثونو سره داسې چلند کوو چې فکر کوو چې موږ د دوی کم نه یو. موږ اسلامي علما درلودل، مثلا ابن سینا هم درلوده چې 1500 کاله د هغه الشفا کتاب په اروپا کې تدریس کېده. اما واقعا خو د اوس لپاره کفایت نه کوي دغه. یعنې تاسو په دغه تیر تاریخ باندې تکیه کوئ دا درته یوازې هویت نشي جوړولی چې فکر وکړئ د نن ورځني غرب سره مقابله کولی شئ. دا تاسو مثلا د اګوست کونت د بحثونو سره هېڅ نشئ مقایسه کولی. ولو که اګوست کونت مثلا په ځای کې خپل وایم چې اګوست کونت خپل منطق د طبیعت طبیعي علومو نه راخلي. هغه خپل کتاب ته مثلا فزیک اجتماعي نوم دی، فزیک ټولنیز فزیک نوم ورته دی. په دې خاطر چې طبیعي علومو سره یو خاصه رابطه لري. هغه منطق یو خاصه رابطه لري، یو خاص تاثیرات دي د طبیعي علومو د پوزیټیویزم او د اجتماعي علومو ترمنځ. مګر ابن خلدون چې کوم ډول سره د طبیعت سره رابطه لري او دا علم چې د العمران په نامه مطرح کوي یا د بحث په مقدمه کې کوي یا د معرفت شناسۍ کوم روش لري، هغه د ارسطويي ابن سینایي منطق نه ډېر متاثره دی. هغه طبیعي فلسفه چې ابن سینا وایي دا هغه نه ډېر متاثره ده. هغه د نن ورځې په فضا کې یعنې غیر له دې چې تاسو ته یو تاریخي تصویر درکړي، یو ابتدایي او پیلنۍ مقدمه او ذهنیت درته جوړ کړي، نور مرسته درسره نشي کولی د علم په صفت. مګر یو بل شی هم دی، د یو ټولنپوه د نظره تاسو باید معلومه کړئ چې دغه اوسنۍ ټولنه د تاریخي نظره دغه تاریخ چې بشر تېر کړی دی په کومه پیړۍ کې زموږ ټولنه واقع شوې ده. د اوس موږ مثلا 14مې پیړۍ کې یو، 14مې کې یو، 15مې کې یو، اولې زریزې کې یو، کوم ځای کې یو چې کله بیا د کتاب انتخابوي د هغه لپاره یا ژباړه انتخابوي د هغه لپاره سیاست ولرئ چې مثلا دا کولی شي د دغه ټولنې سره چې د هغه له نظره د تاریخي تجربو له نظره تر اوسه 15مې پیړۍ کې ده، د رنسانس نه مخکې دوره کې ده یا 14مې پیړۍ کې ده. د هغې لپاره دا کتاب یو کارکړنه لري او بدلوي یې. مثلا په 21مې پیړۍ کې چې کله توقعات بل ډول دي او مثلا د اجتماعي علومو خصوصا د جامعه شناسۍ منطق کاملا بدل شوی دی، دا کتاب څه مرسته کولی شي؟ زه نه پوهېږم څه مرسته کولی شي. موږ دا منو چې مثلا یوه تشه ډکوي ځکه چې هېڅ په دې هکله باندې کتاب نه لرو موږ. اما یوازې دغه ډول فکر کول خپله د هماغه 14مې پیړۍ فکر کول دی که نه، خپل د هماغه دورې د هماغه سنت او د هماغه فرهنګ د هغه فکر کول دي. اسلامي فلسفه هم تقریبا د یوناني فلسفې خصوصا د ارسطو د فلسفې په ژباړه باندې منځته راغلی و. تاسو د ابن سینا او د ابن رشد د ټولو بحثونه چې ګورئ په هماغه باندې متکي دي. ډېر فارابي په هماغه باندې متکي دي تقریبا. هغه طبیعي فلسفه ده د ارسطو چې هغه معلومه ده، زه خو د بحث ته نه ورځم. د هماغه تاثیر څو پیړۍ په اسلامي نړۍ کې پاتې شوی ده ځکه چې هغه عربي ژباړه شوې وه، دوی لوستلی ده تقریبا ټولو. زموږ معلم ثاني هم چې دی هغه هم تقریبا همدغه خبرې راخیستې دي، په همدغه متکي بحث لري. منطق یې هماغه منطق دی چې هلته دی. زموږ مولوي صاحبان خو اوس هم یو وخت دا بحث هم تاسې درلوده چې اوس هم د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په ارسطويي منطق باندې کوي او بېلولی یې نشي اصلا چې مثلا ارسطويي منطق څنګه د نتیجې ته څنګه رسېږي، هغه جزئیات څنګه ترکیبوي، څنګه د وډون منځته راوړي، څنګه نتیجه اخلي. حال دا چې موږ په دې 1400 کلونو کې ډېر علمي توپیرونه او ډېر د منطق
د معرفت د منطق بدلون سره د بدلون شاهدان یو ټول نړۍ کې او که وغواړو ننني انسانان اوسو په دې باید خبر اوسېږو او دغه زاویې نه باید ورسره برخورد وکړو. ابن خلدون په ټوله کې روحیه دا ده دغه بحث وړاندې کوي. اصلا دا خبرې مو اوس د ابن خلدون په هکله دي، ټول بحث خپل وړاندې کوي. تقریبا روحیه ټوله دا ده چې له لوستونکي خپل دا توقع لري تر دې ډېر چې انتقادي واوسي، تر دې ډېر دی باوري واوسي، تر دې ډېر چې دی علمي واوسي، ډېر باید ایماني او اخلاقي واوسي. او د ژباړه کې دا شی څو برابره شوی دی. زه ډېر عفو غواړم دا بس کوم. تاسو په دې کتاب کې یو شی کتلی شئ ډېر برجسته، فقط دا فهرست چې وګورئ. اخلاقي ستونزه هم د ابن خلدون لپاره ډېره مهمه وه، هم د ابن خلدون د ژباړونکي لپاره ډېره مهمه ده. هغه د ارزښتونو مسله د ټولنپوهنې له نظره په خپل ځای کې ډېره زیاته مهمه ده. اما یوازینۍ مسله نه ده د ټولنې. مثلا تاسو نشئ کولی عیش او عشرت داسې یو عامل وګڼئ چې ټوله ټولنه کولی شي برباد کړي، لکه ابن خلدون چې وایي. حالدا چې موږ سلګونه نور عاملونه لرو مثلا په ټولنه کې چې دا کولی شي په ټولنه باندې تاثیر، په تحولاتو په تغییراتو باندې تاثیر ولري. زه فکر کوم وخت مې پوره شوی دی او خبرې مې پاتې دي. د ابن خلدون په بحث کې د پیغام له مخې کوم پیغام ورکولی شي پرته له دې چې مثلا د بل چا لخوا، یعنی د ژباړونکي لخوا یا د لوستونکي لخوا یا د تدریسونکي لخوا یا د سپارښت کوونکي لخوا څوک سپارښتنه وکړي د ولولئ، له دې پرته کوم پیغام چې وړاندې کوي هغه د مثلا د کلیوالي ژوند د مثلا زما په تعبیر یو ډول سره د وحشت، یو ډول سره د عصبیت، هغه معنا چې اروان صاحب وویل نیمایي سره زه موافق یم، نیمایي سره نه یم، کوم ډول چې ابن خلدون کې شته دی زما د مطالعې مخې د دغه یو ډول تایید دی نه انتقاد. مثلا ابن خلدون کرات او تکراري دا خبره چې که تاسو وغواړئ قوي پاتې شئ یو ډول عصبیت ولرئ. د دې نوې معنا دا ده چې تاسو مثلا د ایمیل دورکهایم بحث سره نږدې کوئ همبستګي، لکه څنګه چې وویل شول. اما پخوانۍ معنا دا ده چې مثلا دلته ډېر ټینګار په دې نسب او په وینه او په دغه کېږي. همبستګي د ایمیل دورکهایم چې وایي نسبي همبستګي که حسبي همبستګي یا ښاري همبستګي تړون که کلیوال د وینې تړون مثلا هغه ډېر ټینګار په دې باندې کوي. قدرت تر هغه وخته پورې تاسو سره دی چې په یو قبیله‌ایي کلیوالي په غیر ښاري په یو دغه وضعیت کې تاسو خپل منځ کې کلک واوسئ. او دا زموږ ټولنې ته که دا پیغام ورکوئ تاسو د ټولنیز بدلون تمه مه لرئ. په داسې شرایطو کې دا پیغام ورکول زه فکر کوم دغه هڅې ټولې چې د ټولنې د بدلون لپاره کېږي او د نوي کولو لپاره کېږي په هوا وړي. او دا ټولنه د دې دا رقم افکارو د جذب ډېر استعداد لري، ځکه چې مسله یې ټوله اخلاقي ده او مسله یې ټوله دغه ډول تاییدي ده. د ابن خلدون په هکله باندې یو بل بحث دا دی چې ډېر هغه فکرونه لري، ډېر متناقض فکرونه هم لري. مثلا ځینو ځایونو کې لاملونه که زه دلته اوس پیدا کړم، مثلا لاملونه د یو شي چې توضیح کوي دی یو وخت کې د جامعه شناس په صفت لاملونه ټولنیز ګڼي. مثلا څنګه یو سلطنت، یو حکومت یا یو امارت له منځه ځي، یو تمدن څنګه له منځه ځي، په دې باندې اصلا راځي دغه دنیوي عواملو باندې هغه کوي ټینګار کوي. د مثلا د نفوس مسله، مثلا د شتمنۍ مسله، مثلا د جنګیالیو درلودل، مثلا داسې موارد. اما یو بل ځای کې راځي بیرته بیا د همدغې بحث تناقض دی. زه وایم اشاره ورته کوم یو بل ځای کې بیا د مسلمان په صفت اخلاقي بحث کوي، هلته وایي د انسانیت درلودل، شرف درلودل، د عزت درلودل، دغه موارد به مطرح کوي. بیرته کوم مثلا کوم امیر یا کوم شاه یا کوم دا پوښتنه چې مثلا په سنتي دنیا کې ډېره مهمه وه چې کارل پوپر ردوله بیرته څوک مثلا ښه امیر کېدلی شي، څوک ښه شاه کېدلی شي. یو ځای کې وایي هغه څوک چې مثلا عصبیت ډېر وي، د عصبیت په نتیجه کې منځته راغلی وي، پورته شوی وي، خپل ټولنې همبستګي ساتلی اوسي، عصبیت پکې ساتلی اوسي، د دوی شدت ساتلی اوسي، هغه څوک حکومت کولی شي په باندې او پاتې کېدلی شي. د دنیوي لاملونه دي. برعکس یو بل ځای کې تناقض وړاندې کوي، هغه څوک چې انسانیت ډېر ولري، هغه څوک چې عدالت ولري، هغه څوک چې مثلا پوهه ډېره ولري، هغه څوک چې ایمانداري تقوا یې ډېره لوړه وي. مثلا دغه دواړه تناقض دی. د جامعه شناس په صفت دغه یو بحث منلی دی، تاسو دغه ټولنیز عوامل ته اشاره وکړئ. اما د یو مبلغ په صفت کې مطرح کوئ بیا هغه بل بحث مهم دی. دا یو تناقض دی د ابن خلدون په بحثونو کې. البته هغه ډول سره چې زه مخ ته وایم ورسره. ښه، زه خپل خبرې لنډوم او فقط ژباړه ته راځم. دا ژباړه خو د هغه له نظره ډېر ښه چاپ سوی دی، د جوړښت له نظره ظاهري ساخت دی، ډېر ښایسته کاغذونو کې چاپ سوی دی، اما ښایسته ډیزاین نه لري متاسفانه. په دې کاغذ او په دې مصرف کېدلی شي ډېر ښایسته ډیزاین سوی وای چې خپل جذابیت هم درلودلی. د بابونو چې ابن خلدون لري اصلا د کتابونو چې په هغه کې د اول کتاب او دویم کتاب او دریم کتاب د فصلونو ترمنځ یو ډول تعادل نشته دی.
مثلا یو بیلګه ما سره دا ده چې تاسو په پښتو کې په دې ژباړه کې 9 فصل لري په دویمه برخه کې چې په دری کې داسې نشته دی هغه فقط 9 فصل دی دویمه برخه یا دویم باب نشته دی په دری کې البته زه نه پوهېږم چې د اصل سره کوم یو ورته دی او څومره ورته دی عنوانونه د عنوانونو مشکل تر ټولو ډیر زیات دی په دې پښتو ژباړه کې زه دا توقع لرم چې بل ځل لپاره دا چاپیږي عنوانونه پکې اصلاح شي مثلا د فصلونو د شمیر او د اصلي عنوانونه چې فصلونو پورې مربوط دي نه دي ورکړل شوي علاوه په هغې بغلي عنوانونه پکې ډېر شوي دي چې په دري متن کې داسې نشته دي کیدای شي دا به د ژباړونکي او سیاست هم اوسي چې په نظر کې لري مثلا برجسته کول د ځینو مفاهیمو یا د ته ورته ځینې نور ځینې مفاهیم چې دي واقعا ښکاروي چې کوم لوری پام کې نیول شوی دی مثلا یو اصطلاح پکې ډېره کارول شوې ده خرمستي دا اشاره لري د حاکم درباري یا د حاکم وضعیت یا د قدرت درلودونکو په اخلاقو پورې عیاشي او خرمستۍ دا د ډېر اشاره شوې ده ابن خلدون په مقدمه کې هم دا شی شامل دي دا بحث شته دی پکې کوم ډول چې پښتو کې برجسته شوی دی هماغه ستونزه ده چې موږ مختلف ډول سره خپل جامعه کې لرو موږ دغه ډول اخلاقي برخورد کوو له پدیدو سره او دا مثلا که اخلاقا مقابل لوري بیرته موږ تایید کړي موږ غلي کېږو موږ ته د انتقاد یا انتقادي دریز جرأت نه راکوي یا موږ نه اخلي لږ تر لږه زموږ ټولنې نه آخري خبر مې دا ده چې ابن خلدون په دې کتاب کې کاملا افغاني شوی دی یعنی تر یو ډېر ځای پورې افغاني شوی دی راغلی دی افغاني ټولنې ته خبرې کوي یعنی دا واقعیتونه ډېر کاملا د دې ټولنې غوندې شوي دي حال دا چې ابن خلدون سره تاسو 200 کاله فاصله لرئ له زماني اړخه د ټولنې واقعیتونه هم کاملا بیلو موږ فقط په 2-3 شیانو کې مشترک یو هغه لوی کې سنت کې ورسره مشترک یو مثلا په عقیده کې او دین کې ورسره مشترک یو زه فکر نه کوم چې موږ په فکر کې ورسره مشترک اوسېږو فکر خو هغه نه دی یوازې عقیده نه ده که نه ټولنیز فکر کول بل شی دی کاملا دې کې موږ فکر نه کوم چې موږ ورسره مشترک اوسو مګر دا که تاسو فرض کړئ چې موږ د 14مې پیړۍ ټولنې یو او هغه هم د اندلس او د اسلام د هغه عروج او د زوال دوره کې د انحطاط سره مخ یو یا د تفکر د امتناع سره ډېره مننه کوم یو ځل بیا ما وبخئ کومې زیاتې خبرې کړي او کومې کږې وږې خبرې کړي تشکر د دواړو استادانو ډېره مننه خصوصا د استاد نه چې د ژباړې په رابطه او د کتاب د محتوا په رابطه ښې خبرې وکړې دې استاد هم د تاریخ په رابطه چې د کوم بحثونه په ابن خلدون مقدمه کې شوي په واقعي معنا یې ډېرې دقیقې چې تاریخ ته د کومو عینکو نه ګوري او تاریخ بیا وروسته د ابن خلدون د دغه اثر نه وروسته تاریخ څه رقم لیکل شوی یا څه رقم دوام پیدا کړی ډېر علمي بحث و او زه مننه ترې کوم ډېر دقیق واقعا همداسې د ژباړې په رابطه چې کومې خبرې استاد وکړې د ابن خلدون په رابطه او د اول خو هر څوک د نظر حق لري واقعا د ژباړې په رابطه زه یوه خبر تاسو په مقدمه کې ما کړې او زه اوس یې بیا هم وایم دغه کتاب باید اقلا 100 کاله مخکې پښتو ته ژباړل شوی وای او موږ یې چې اوس لولو دا موږ یې چې لولو یا تر اوسه چا لوستی ډېره معقوله هر کتاب د قرآن نه پرته د الهي کتابونو نه پرته نور د انسان د فکر زیږنده دي په هغو کې غلطۍ هم دي واقعا په د ابن خلدون مقدمه کې ځینې داسې شیان دي چې د جغرافیې په رابطه د تاریخ په رابطه ځینې نور اجتماعي مسایلو یقینا داسې خبرې پکې شته هغه انسان دی پیغمبر نه و دا وحی نه ده کتاب آسماني نه دی د یو انسان د فکر محصول دی خو زه په خپله خبره بیا هم په همغه خبره ټینګار کوم چې دې سړي نبوغ درلود نبوغ یې درلود چې 700 کاله مخکې دغه سړي دغسې یو اثر لیکلی چې هغه د تعویض او د رمل او د جادو د ستوریو پېژندل نه نیول یې تر تاریخ جغرافیې او د تاریخ بیا یو نوی تحلیل او د ملتونو د عروج او زوال د قومونو د ښارونو او د کلیو په دې داسې په ډېر وسیع شکل یو ډېر پراخ شی دوی لیکلي ټول د تایید وړ نه دي خو ډېر یې داسې څه دي چې موږ یې عملا وینو د حکومتونو د عروج او د زوال په رابطه د
هغو د ځینو هغه لاملونو په واسطه چې مخکې ما اشاره وکړه بیا هم کوم کیدای شي زه ډېر موافق هم نه وم د دې نظر سره چې هره جامعه هره ټولنه د هره خبره یې د همغه وخت دپاره وي. زه وایم د دغه کتاب د مقدمې ډېرې خبرې د موږ د اوسنۍ ټولنې سره د اوسني وضعیت سره د اوسني نظام سره د قابل د تطبیق دي، د لوستو وړ دي، د تحلیل وړ دي. په دې د فکر کولو ضرورت دی او موږ د هغو بدبختیو نه ځان ایستلی شو چې دغلته یې مثال ښودنه شوې چې د هغې نه ځای اخلاقي بحثونه هم داسې اخلاقي بحثونه د هر وخت او د هرې ټولنې لپاره کیدای شي. اجتماعي بحثونه زه د استاد ډېرې خبرې تاییدوم. د ژباړې په رابطه دوی چې ځینې شیانو ته اشاره وکړه د عنوانونو یا د نورو مسایلو په رابطه د ژباړې په رابطه زه د یوه لوی مشکل سره ما په د مقدمه کې مې اشاره کړې لنډه او هغه هم دا ده چې په دري 2 جلده همدغومره تقریبا 1500 یا 1400 صفحې کتاب دی او په اردو 980 صفحې کتاب دی دا مقدمه. په فارسي کې د دې حوالې ورکړل شوې تنها د دنیا په مختلفو ژوندیو ژبو ژباړل شوی هغه بېله خبر ده. تنها همدغه یو عربي متن یا انګلیسي متن یې تر 10 تر 20 ډېرې ترجمې لري او هره ترجمه د متن په حساب د بلې سره تفاوت لري. دا نو ما لپاره ډېره بیا سخته وه چې سړی فکر وکړي چې کومه برخه یې زیاته کړي کومه یې لرې کړي. هغه اختصار یې ما غوره کړی په دري برخه کې په د فارسي متن کې زیات ډېر وو خو تقریبا هغه څه وو چې تکراري مسایل وو پکې. په د اردو برخه کې چې ما د هغو نه دغه دواړو نه ژباړلي د اردو په برخه ما بسوالی په همدې کړی چې بې د غم د کتاب ډېر لوی وو فعلا همدغه ما کافي بللی چې ډېر هغه اضافي بحثونه یې پاتې شي هماغه مختصر هغه شي ما پکې لاس نه دی ویلی. کاشکې په زه هغه علمي نقد چې په کوم اثر کې د یو اثر هم اهمیت زیاتوي او هم باید دا سړی قبول کړي چې هر متن د لیکنې نه نیولې ته ژباړې د انتقاد وړ دی، د تایید وړ دی، د رد وړ دی. هېڅوک هم دا باید د آسماني کتاب په سترګه ورته ونه ګوري چې څوک دې پرې نقد نه کوي. دا هر سړی د خپل فکر او نظر مطابق یو شی باید ترې واخلي. د ارزښت په رابطه یو بل خبر چې استاد دوی وکړه چې ابن خلدون افغان شوی یا دا مقدمه نو زه نه پوهېږم که دا خبره په دې معنا وي چې خدای نخواسته ما په زور افغان کړی وي او دا بل څوک وي دا کار نه دی شوی. که هغه فطرتا داسې و چې د موږ د اوسنۍ ټولنې مطابق هغه شوی وي نو دا بیا ما مشکل نه دی. هغه د منطوق په رابطه یوه خبره ده چا ورته ویلي وو چې تا لیکنې ډېرې فحش دي. دا ورته ویلي وو زه واقعیتونه لیکم دا ټولنه فحش ده متاسفانه یعنې د ما لیکنې فحش نه دي ټولنه فحش ده زه ټولنې واقعیتونه لیکم. دغه هغه کې به زه ته په دې ډېر خوشحاله شم که څوک په کومو مفاهیمو ما ته خپل حده پورې کوشش هم دا کړی چې هڅه شی په اصل متن کې دي هغه امانت رعایت کړم. د پیغام په رابطه چې هغه اخلاقیاتو په برخه کې دوی اشاره وکړه کیدای شي ما په د ژبې په رابطه د اصطلاحاتو د هغه په دې به مې ډېر د خپلې ټولنې هغه اوسنیو ضرورتونو ته د خپل فکر مطابق یو تعبیر وړی وي. خو دغه امانت په ځای چې اصلي محتوا باید زیانمنه نه وي هغې کې لاس وهل نه وي شوي هغه باید په ځای وي. ما ته خپل حده پورې دا کوشش کړی. نور انسان په خپل وسه پړ دی بنده په خپل وس پړ دی. ما دغه شی په توان کې و دغه شی ما کړي او په دې چې دغسې علمي بحثونه وشي نقد یې پرې وشي. ابن خلدون پیغمبر نه دی چې د خبرې د نقد وړ نه دي آثار یې هم همدغسې. خو زه فکر کوم چې د اروپا په
تعلیمي مرکزو کې نصاب برخه د معنا همدا ده، اوس هم شته. معنا همدا ده چې یو څه شی لري. د بوک په ټولنه کې چې تر اوسه نه وو، ځینو دوستانو چې په نورو ژبو لوستي وو هغه به هغه نورې ژبې چې زده وې یو برکت یو هغه خدای ورکړی. چا چې یعنې دا یو کمبود و، یوه تشه وه چې ما ته خپله وسه کوشش کړی چې پوره شي. دې په نور تکمیل په بشپړوي کې او د دې نه پرته د یو کتاب اثر او اثر د ژباړې او د چاپ یو ضرورت یو هدف باید دا وي چې موږ ته نوی فکر راکړي، نوې لار راوښیي، یو نوی د موږ د ټولنې په مجبوریتونو په کمزوریو په دې باید فکر وکړو، ځانونه ترې وباسو، په هغو د ارتقا او د پرمختګ لارو چارو فکر وکړو، هماغه غوره کړو. د یو کتاب، د یو اثر، د یوې مقالې د چاپ او د لیکلو یو هدف باید همدا وي. تنها تفریح نه ده، تنها دا نه ده چې یو څوک بوخت شي، تنها دا نه ده چې یو څوک د 200 کاله وړاندې جریاناتو په رابطه پوه شي څه دي پکې. یعنې دغه فکر باید وي او دا د ما هدف دغه مقدمې د اجباري نه یو هدف همدا و. ما په خپله د په لوستو ډېر شی زده کړي، د خپلې ټولنې په رابطه نوی فکر را سره پیدا شوی او زه همداسې د خدای غواړم چې د دې په لوستو په ځوانانو کې همداسې حتی انتقادي نظره پیدا شي. واقعا دا به موږ ډېر د خیر ځای به همدا وي که هر کتاب موږ په انتقادي نظر وګورو، حتی د نقد وړ او د رد وړ موارد یې ټول رد کړو، ووایو چې دا د موږ د ټولنې د اوسنیو ارزښتونو سره، د اوسنیو غوښتنو سره، د موږ د حتی د اخلاقي او د معنوي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، رد یې کړو او علمي یې رد کړو، عقده‌یي نه. دا به ډېر د خیر کار وي او زه وایم دا به خدای دې وکړي چې همدا شی په موږ کې را ایجاد کړي. مقدمه ابن خلدون مقدمه ما اصلا د اردو کتاب نه چې په 280 صفحو کې ژباړل شوی، همدا ابن خلدون مقدمه همدغه یو ټوک دی. دغه بل ما د سایټ نه رااخیستی د کتاب هم نه دی چې دغسې 2 جلدي، خو تقریبا 1500 صفحې پور هغه ما د سایټ نه رااخیستی، د هغو سره مقایسوي. په دغه ایراني کتاب کې په هغو کې تفصیلي بحثونه ډېر زیات دي، په ورقی دي، لمنلیکونه بیخي زیات په هره صفحه کې شته او په هغو کې توضیحات دي بیخي زیات. ما چون اصل کتاب هم ډېر لوی و او دغه لمنلیکونه ټول او تفصیل یې بیا چې د کوم چاپ په کوم چاپ کې شته او په کوم کې نشته، یو شی چې ما ته معلومات شوی هغه دا دی چې په مقدمه په عربي او په انګلیسي په ډېرو زیاتو ځایونو کې چاپ شوی دی. بیروت چاپ دی، د لندن دی، د پاریس دی، د ریاض دی، د تهران دی، د یني چاپ دی، یو څو نومونه نور هم دي. همداسې په هغه کې د هر یوه د متن ډېر تفاوتونه شته د بل متن سره، یعنې په محتوا کې په زیاتوالي او په کموالي کې ډېر هغه دی تفاوت دی. د محتوا په لحاظ یې زه نه پوهېږم کومه محتوا چې په د اردو کتاب کې وه هغه په د نورو کې شته، منتها اضافي زواید چې په هغه کې په د ایراني هغه کې وو هغه ما نه دي راوړي، په ورقی هم دي، شاید د هغو په حساب زیات وي. د محتوا په لحاظ د دواړو جلدونو چې په د دواړو جلدونو په هغه کې په سایټ کې هم چاپ شوي هغه په همدغه یوه کتاب کې راغلي، منتها بحثونه مثلا په هغه کې 6 پور صفحې په قوس کې راغلي ورته لیکل شوي چې دا مثلا د پاریس په چاپ کې شته، د ریاض په چاپ کې نشته. ما د پاریس د چاپ نه رااخیستې، هغلته دا یادونه شوې. ما د دې په خاطر چې هغه موضوع ته یوه حده په دغه اردو کتاب او په د ایراني کتاب کې ته یوه حده پورې شته، زواید یې اضافي بحث یې چې 2 صفحې دی هغې نه ما صرف نظر کړی، یعنې د هغه ایراني هغه کې په سایټونو کې زیات و. منتها داسې زه فکر کوم چې
یو څه مختصر په د اردو په نورو انګلیسي ژبو کې هم شته، په دغه اروپایي کومو ځایو کې چې چاپ شوی په هغو کې هم شته. د هغه نه معلومیږي په ورقیانو نه چې په یوه متن کې مثلا ډېر شی شته دي، په بل کې کم شوي دي، یا به همدغه ضرورت یې باله چې لږ مختصر راشي، یا به په فکري مسایلو کې څه شی وو. زه فکر کوم ځینې مسایل یې د شیعه او سني په رابطه په دې کې لږ بحثونه دي، هغه زیات دي د ایراني چاپونو. ما هم لازم ونه بلل چې هغه د هغو نه راواخلم، نو ما ژباړه زیاته هغه اصلي ژباړه د اردو کتاب نه ده، د اردو متن نه ده، خو مقایسوي د بل هغه نه هم ده، د فارسي سایټ. او زه به د خپلې پوښتنې به زه ځواب کوم. نو وبښئ، دا دوی پوښتنه وکړه چې تاسو ادب د هر کتاب، ما مخکې هم تاسو ته وویل چې هر کتاب او حتی یو مقاله که څوک لیکي یا کتاب ژباړي یا مقاله ژباړي، هغه حتما باید یو هدف ولري او درست معقول اهداف چې سړی ګوري د یوې مقالې، د یوې وړې لیکنې یا د یو لوی کتاب او لوی اثر یا یې د ژباړې. درې مهم هدفونه پکې دي: یا مطلق تفریح، یا معلومات، او یا نوی فکر، د فکر انګیزه یو چاته ورکوي. ځینې اثار چې زما په نظر البته دغه درې وړه چې ولري هغه تر ټولو غوره اثر دی، خو د فکر انګیزه او معلومات چې ولري هغه دویمه درجه اثر دی، او که مطلق تفریح وي هغه دریمه درجه یو اثر ما په نظر چې تقریبا یو څه حتی وخت د سړي ضایع کوي، مطلقه تفریح باید نه وي. نو زه د مقدمې په رابطه اول مقدمه ما لوستې نه وه، هر کتاب چې ما ژباړلی دی، هر کتاب تر اوسه هغه چې ما په خپله یو څه شی پکې موندلی نه وي، ضرورت مې نه دی لیدلی چې هغه ژباړم. ځان دپاره مې چې مناسب نه وي کتلی، په خپله مې لوستی نه وي، هغه پې قانع شوی نه وم، دې ته ضرورت نه وینم چې هغه وژباړم. ما د ابن خلدون مقدمه په افغاني په پښتو ادب کې، خصوصا په پښتو آثارو کې یوه تشه ماته ښکارېده او په یوه حده یې ما د دې د ډکولو هڅه کړې. او اصلي ادب پکې همدا و چې په دې کې ډېر زه فکر کوم بیخي دایرة المعارف دی، په یو شي کې خلاصه کېږي نه، ډېر شیان پکې راټول شوي، ډېر علوم دي پکې، او په ډېرو شیانو یې زه متاسفانه اعتراف کوم چې پوهېږم هم نه، پوهېدم هم نه، چې راته مشکل هم و، ژباړه هم مشکله وه. څه شی چې په مخکې دوی اشاره وکړه یقینا همداسې ده. اصلا په ژباړه کې یو هدف همدا وي چې ته باید پوه وي، شعوري یو شی، چون دا یوه مجموعه وه، یو په یوه جلد کې، په دې کې ما تصرف نه شوی کولی چې نیم شاید یې پرېږدم. کني ځینې شیان یې داسې وو چې ما د مزاج سره، ما د تجربې سره بیخي د هغو اړخ نه لګه او نه پرې پوهېدم. هغه ما ژباړلي، خو زیاته برخه یې زه د ټولنې د ځوانانو ضرورت بولم او دا مې ضرورت بلله. په دې اساس ما هڅه وکړه چې باید وژباړل شي. د مقدمې په رابطه زه فکر کوم د ابن خلدون په اتو ټکونو کې په عربي ژبه ښه تاریخ لري. زه همدا مقدمه چې مخکې د استاد ورته اشاره وکړه، په هغو کې د تاریخ په رابطه چې ځینې انتقادي نظریات لري، د همغو د مقدمه په حساب بالاخره ځینې مسایل نور پرې ورزیات شوي، دغه شی ته جوړ دي. نو اصلي هدف په د هغه سړي اول همدا د تاریخ مقدمه وه چې دا 8 جلده تاریخ لري، 8 ټوکه په عربي ژبه چاپ شوی، نه پوهېږم په نورو ژبو چاپ شوی که نه تر اوسه، فارسي ترجمه شوی. نو زه فکر کوم چې مقدمه به د اصل د لیکوال نوم دی چې پرې ایښی دی، د همدې دپاره به یې ښیي. تشکر.